خو خوونه من جاء چا چې راته وګي په یو خو باندې سره د شهادت د خبره نشه الله اله الا الله دخل الجنه رب العالمین مدا جنت لور داخل کی. سليمان بن يسار فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي خصال الخير 360 خصله د خیر خوینه چې دی ودریس او شپېته دي اذا اراد الله عز وجل بعبد خيرا رب العالمین چې کله بندله د خیر اراده وکي یو خوې په کې الله کې دي. رسول الله فرمایي ودریس او شپېته خوینه دي چې الله رب العزت یو بندله اراده د خیر وکي ټول خود څه کوي بلکې یو دګي کې دي يدخله بها الجنه ام دي یو خوې د وجنه د بنده رب العالمین جنت لور داخل کی. ابو بکر سی ابو له افيه منها شيء یا رسول الله فما کې کوم شي اشتا قال نعم رسول الله ورته ویل شي او ټول پتا کې موجود دي څومره اوچت. بل حدیث کې راځي روایت د عبد الله بن عمرو بن العاص وما د رسول الله نو ورېدلې دغه ویل 40 خصله سلوي خوونه دي لا يعمل العبد بخصه منها یو بنده په یو خو باندې عمل ته نه کوي رجاء ثواب هدا پاره د ثواب دیږي مگر الله به داخل کی دم دې عمل د وجنه جنت له. اې دې ټول احادیث دا خبره معلومه شو چې رسول الله ترغیب ورکړي کې اسه اخلاق ولا چې کله انسان دا پسند کړه پیدا کی دغه انسان رب العالمین جنت لور داخل کی او هغه کوي خو ولې نه تر دې پورې روایت کې راځي امر رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رجل رسول الله په شړي باندې تر شو چې دا ډېری ګډي بسې وي فسزافه دم المسجد طلب نشل من المسته راکا هغه ور نکړه ومر بامراه بيوبل کزمانه تر شو دغه یو ګډي وي طلب د المسته وکړو نه رسول الله لا اغه المسته ور کړه او ګډي ورته لاله کړه. رسول الله ویلي ولم تروا الى فلان پرانی سړي نه ګوري تاسو مونږ په تیر شو دغه ډېری ګډي بځي غواګانې مونږ ته المسته طلب کړم لره نه کړه په دې زنانه باندې مونږ تیر شو مونږ ته المسته طلب کړه ګور مونږ له ګډه لاله کړه وې دا اخلاق مونږ د الله په لاس کې دي چاله شو غواړي الله دغه اخلاق ورکي او چې کله چاله ورکړو نه ایسه په دغه خو باندې دا سړی به جنت لاړ شي. دلیل دې بدی باندې چې ګوره بدی کې قصه خو رسول الله ذکر کوي مهمان نوازي ورس ان شاء الله یو تفصیلی روان دي او کله دا فرمایي وان محاسن الاخلاق مخزونه عند الله دا قصه خو نه چې د رب العالمین سره جمع کړي شي دي اذا احب عبدا چې کله الله منه وګي دی وبنده سره نو ایسه احسانو کې د دې سړي باندې خلقا حسنا دی او کیسه اخلاقو